پکار باندې شي مینا د کتاب او د قلم. علم او پوهه هغه ستر الهي نعمت دی چې په زده کولو سره انسان د انسانیت لوړې مرتبې ته رسیږي. علم او پوهه هغه قیمتي ګاڼه ده چې د یوه هیواد د ترقۍ او پرمختګ لامل ګرځي. نو پر موږ لازمه ده چې ځانونه په دغه ګاڼه سمبال او د یو رښتیني هیوادپال انسان په توګه د خپل هیواد د ترقۍ او سوکالۍ لپاره مټې راونغاړو. موږ د خپلو ګزارشونو په لړۍ کې دا ځل د کابل ښار د 12مې ښوونیزې حوزې څخه یو گزارش چمتو کړی دی چې ستاسو پام ورته رااړوو. د کابل ښار 12مه حوزه چې د کابل ښار په ختیځ د ارزان قیمت په سیمه کې موقعیت لري، د 29 دولتي، 101 باب خصوصي، یو باب سواد حیاتي او د سواد زده کړې ښوونځیو په درلودلو سره شاوخوا 4,382 تنه زده کوونکو تدریسي چارې د 1,258 تنو ښوونکو لخوا پر مخ وړل کیږي. د 12مې حوزې امیر محترم برهان الله فضلي د 12مې حوزې د پرمختګونو او لاسته راوړنو په اړه وایي. روان کال کې 22,000 نوي زده کوونکي د 12مې حوزې اړوند ښوونځیو ته جذب شوي. ښاغلي فضلي د افغانستان د اسلامي امارت د راتګ څخه د مخه په یاده حوزه کې د پراخ فساد له شتون څخه یادونه کوي. زیاتوي چې الحمدلله زموږ په هڅو سره اوس دغه ناوړه پدیدې ته د پای ټکی ایښودل شوی دی. داسې کورسونه او داسې خصوصي ښوونځي وو چې 100% یې هم جوازونه نه لرل، جوازونه هیڅ لرل نه، او جواز حتی پیژندونه. نو په دې باره کې مونږ ډیر پوره هڅې او کوششونه وکړل. د مونږ د نظارت علمي او مسلکي غړي مو په دې باندې وګمارل، د هر قسم تکتیک او د حکمت عملي نه کار واخیست. الحمدلله زه به درته وایم چې په 12مه ښوونیزه حوزه کې زمونږ هر کورس او هر خصوصي ښوونځی اوس د معرف جواز هم لري، د اسا جواز هم لري، او د مسؤل مدیرانو مکتوبونه هم لري، چې دا ډیر یو ښه کارکردګي ده او دا په مثبت طرف باندې دا ټول کارونه روان دي. ښاغلي فضلي زیاتوي چې په یاده حوزه کې تر 90 سلنه پورې د ښوونکو تشه ډکه شوې ده، او هغه شمېر زده کوونکي چې د 1991 کال څخه را په دې خوا تر 1401 کال پورې له 12 ټولګیو څخه فارغ شوي وو، د شهادتنامو په اخیستو کې له ستونزو سره مخ وو، چې زموږ په هڅو سره په دې وتوانېدو چې د یادو زده کوونکو دغه ستونزه حل او د تیرو کلونو فارغانو ته شهادتنامې ورکړو. ښاغلي فضلي زیاتوي چې په تیر کال کې 4,200 تنو فارغ شو زده کوونکو څخه 2,000 په شاوخوا کې زده کوونکو د کانکور ازموینې ته نوماند شول، چې له دې ډلې څخه 1,500 تنه زده کوونکي د افغانستان بېلابېلو پوهنتونونو ته لار پیدا کړه. موږ باید اول کیفیت جوړ کړو. کله چې موږ کیفیت جوړو نو د کیفیت د جوړولو لپاره تر ټولو مهم عنصر مسلکي معلم دی یا ښوونکی ده. کله چې موږ مسلکي ښوونکی ولرو ان شاء الله چې کیفیت به په لوړېدو وي. نو موږ غواړو چې د هغه کمزوري او د کم استعداد لرونکي ښوونکي هغه ته دلته سیمینارونه جوړ کړو د حوزې په سطحه باندې، او بل د موږ او تاسې کوم د مسلکي ښوونکو ریاست چې ده هغوی ته داسې څوک ورمعرفي کړو چې هغه په واقعیت سره موږ ته وروزي، او د هغو نه بیا موږ کار واخلو او شاګردانو ته په عمل کې وښیي چې د دوی استعداد د هغو په واسطه سره لوړېدلی شي. د 12مې حوزې اړوند د استاد قیام الدین خادم لیسې له درسي بهیر څخه مو هم لیدنه وکړه، او په لومړي سر کې مو له یادې لیسې له مدیر ښاغلي عصمت الله همراز څخه د یادې لیسې د جوړښت په اړه وپوښتل. ښاغلي همراز وایي د استاد قیام الدین خادم لیسه په کال 1375 کې د ابراهیم خلیل الله لیسې په چوکاټ کې د یوې الحاقي په توګه خپلې درسي چارې پیل کړې، چې په همدې توګه په کال 1386 کې متوسطې او په کال 1388 کې لیسې ته ارتقا وکړه، چې اوس مهال 3,860 تنه زده کوونکو ته د 62 ښوونکو لخوا په 3 ټایمونو کې تدریس ورکول کیږي. ښاغلي همراز د ستونزو په اوارۍ کې د پوهنې وزارت له مرستې خوښي څرګندوي. وایي چې الحمدلله اوس مهال په یاده لیسه کې هیڅ کومه داسې ستونزه نشته چې د هغې له وجې زموږ تدریسي بهیر د خنډ او ځنډ سره مخ شي. دغه کوم ستونزې چې ښوونځیو درلودلې دا ریاست سره په تفاهم، ریاست د پوهنې وزارت سره په تفاهم، کومې ستونزې چې وي عند الموقع ستونزو ته په دې حصه کې غور وسو. هغه بحثونه چې زمونږ خالي ول هغه مسلکي او ځوان او تان ښوونکي د اصلاحات اداري له طریقه را معرفي سول، چې زمونږ ډېرې ستونزې الحمدلله چې مرفوع سول. د یادې لیسې ښوونکي هم په ډېرې انرژۍ سره
د زده کړې ډګر ته رادانګلي دي او غواړي له شته فرصت څخه ډیره ګټه پورته کړي. شاګردان استادان ډېر هیلهمند دي ځکه لمر دوره ښکاره کیږي د اسلامي امارت فافشاري چې په دې ښوونکو باندې دا په عمومي درسي زداتون په تیر نظام کې زمونږ شپږ میاشتې بعد د نصاب تعلیمي تیرې خو کتابونه به نه و توزیع ښوونکو سره مشکل درلودل وخت زمان تګ و راتګ د ښوونکو پابندي شاګردانو به په صنف کې چاپو ګرځولې زورواکي وه د یو چا د زوی د یو امیر زوی د وکیل زوی د رئیس زوی د پیسهدار زوی به په مکتب کې نه مؤاخذه کېده دی به نه غیر حاضر کېده لله الحمد زورواکي ختمه ده کاملا هر څوک چې دی د هر چا زوی دی ولکه امارت اسلامي کې د یو لوړپوړي زوی دی خو چې کله معرف ته راځي تابع دی تابع د نظام دی تابع د فرمان د نصاب تعلیمي دی نو موږ امیدوار یو چې که دغه پالیسي همداسې دې ته لا وده ورکولی شي او یا په همدې معیار وساتل شي نو زموږ هیواد به انشاءالله په معنوي لحاظ علمي لحاظ ډېر زر پیشرفت وکړي او د دې هیلهمند یو چې کېږي به. د نوښت او بدلون څخه زده کوونکي هم ډېر خوښ ښکاري او له روان درسي بهیر څخه خوښي څرګندوي. هزار حالت تغییرات در خود بیارن، باید تعلیم کنند، درس بخوانند و موقع درس و تعلیم نوی وقت است که الحمدلله امارت اسلامی برای ما شما بسیار برای ما متعلمین زمینه را مساعد کرده و ما زیاد که ما درس و تعلیم بخوانیم و یک وطن خودکفا داشته باشیم ان شاء الله در آینده. الحمدلله ډیر خوښ یو او که دغسې امارت اسلامي همدغسې پالیسي ولري نو موږ انشاءالله د نورو هېوادونو سره به سیال شو. د یو آباد سرلوړي او پرمختللي افغانستان په هیله نن هم د خپل جوړ کړي ګزارش لمن په همدې ځای رانغاړو تر بیا چې بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځو په لوی او بخښونکي الله مو سپارم. کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو غواړي